ډاکټر صاحب اقبال یو وړاندیز مو دا و که نه لنډ اوکه یو وړاندیز مې دا و چې یو به طالبا و یو به مجاهدین از پکیج ښه دي که بد دي دا باید معرفي شي. داسې نشي کېدلی چې مثال له خبرې چې کله وایو چې رقص مرده ته بیا دستي ځانونه ته وباسي دا پلانی حزب و نو خو بیا پلاني حزب په همدغه معامله باندې کارم شروع کړی دی که نه. بس دا د طالبا مجاهدین از پکیج ښه و که بد و که ښه و نو بیا یې ټول ښه د دی دي او ټول بد یې هم د دی دي. خو دا خو اسانه خبره ده ظاهر اکبري صاحب دا ساده خبره ده. تاسو قرآن او سنت ته رجوع وکړئ. کوم مجاهد چې د اسلام په اصولو برابر دی هغه مجاهد دی، کوم چې په اصولو برابر نه دی هغه مجاهد نه دی. تاسو به د مجاهد نوم بدناموئ. تواب عبدالله صاحب په افغانستان کې د جنگ ډېر عقیدتي نه دی نسبتا استخباراتي. دومره عقیدتي و لکه څنګه چې د قرآن لکه څنګه چې قرآن حقیقت لري، لکه څنګه چې قرآن عظیم الشان حقیقت لري، همدغومره سپېڅلي جهادونه په افغانستان کې. دا خو یو عمومي بحث دی چې جهاد دی او ما پلانی ومړشت کړلو شهید مې زه پلانی شهید شول او پلانی مې مردار کړلو زه غازي دی دا هغه دی دا ځان بحث ته دی که نه. بحث دا دی چې د جهاد و د جنگ شروع د جیم کارټن د ډالرو نه شروع نه وروسته شروع شوې ده. دا خو هم د تاریخ نه لیکي که نه. داسې هم نه دي دا نو څه هغه دی چې جیم کارټن سیایي ته ووایي چې پیسې ورکړه او دلته جنګ شروع شوله. په تاسې ووایي په ایمان یې وایي چې مسلمان یې او په کوم قرآن باندې ایمان او عقیده لري چې دا جګړه دا جهاد د جیمي کارټن د مرستو نه مخکې شروع شوې وه پیل شوې وه که وروسته پیل شوې ده. ته تاریخ د جهاد ته چې رجوع وکړه تاریخ د جهاد ته رجوع وکړه چې جهاد څه وخت شروع شوی و. اکبري صاحب یو دقیقه دا ډېر ښه بحث دی. زه فکر کوم چې دا بحث تاسې دغه ډایالوګ ډېر هغه به وکړو زه به یو لنډ فاکټ به بل اسټابلش کړو. هماغه وخت کې مقدس د خلقیانو پرچمیانو حکومت چپه کې داسې مقدس و صحیح ده. خو دا شخصي نظر دی، مثلا دا شخصي نظر دی. ما دپاره مثلا زه په تقدس کې قرآن او سنت نظر دی، شخصي نظر چېرته دی؟ محترم اقبال صاحب مسلمان یو که یو ورور مې نه یا دغه خبرو کې خو زه راځو قرآن او سنت ته توجه دغه کوو. ولې نه کوو؟ دا خو واضح خبره ده. ولې څو شیان د تقدس سره تړلي دي. یعنې موږ خو یو ملت یې داسې خو نه کېږي چې ته به وروره ستا د تقدس نه به را شروع کېږي بیا به میلیونونه انسانان وژل کېږي بیا به نور 3-4 نوي نړیوال قوتونه راځي. مرحلهوار وڅېړه. ما ته خو اجازه راکړئ، تاسې اجازه راکړئ. راځئ اوس زه درته تاسې ویلې چې جګړه یا تاسې چې ورته جهاد ویوئ دا دغه نه ډېر مخکې شروع شوی و، د امریکا د ډالر نه مخکې شروع شوی و که نه. تاسې راته ویلی شئ چې تاسې مشخص کم تاریخ منئ چې د هغې نه جګړه شروع شوی وه؟ مای اسد سال 1350 نه ټول خبرې مه کوئ. یو نفر چې سوال کړی یا د سلطان صاحب جواب ورکړي. یو دقیقه زه چې لکه دا بعضې سوالونه ډېر مشخص زه نظر نه غواړم په هغې کې. هغلته نظر خبره نه ده. یو فیکټ سره اسټابلش کوو چې دغه په افغانستان کې جګړه یا دغه چې ورته جهاد ویل کېږي په کم تاریخ شروع شو. څوک رئیس جمهور په هغه وخت کې قدرت د چا په لاس کې و، جګړه څه وخت شروع شو. اول د تاریخ سره دغه کوو څه ورته وایي. ځکه بیا راګرځو دې ته بیا ویو چې یوه برخه ښه ده یوه برخه خرابه ده یوه برخه داسې ده یوه برخه هغسې ده. راځئ چې اول پریمس دغه دی چې دا سره اسټابلش کړو چې د کومې ورځې نه شروع شوه. د کومې ورځ نه ورا خواته تاسې ته جهاد ښکاري یا کومې ورځ نه ورا خواته تاسې ته جګړه ښکاري؟ تواب صاحب سلطان صاحب تاسو نه دا سوال دی. نیست. اولا ما جواب میتونم که من در اون زمان زندگی میکردم به یادم هستم. الحمدلله شما عالم زنده هستید. 1357 ترکی رئیس جمهور بود. هنوز خلق و پرچم از هم جدا نشده بودند. فقط مای ثور کودتا شد. مای اسد سال 1357 خانم رازیه در کجا جنگ شد؟ در نورستان. از نورستان شروع شد. از نورستان شروع شد و یک صنفی مکتبم که پالوفیلمون بود او نورستانی بود. گفت بر ما اول رسیده که برای از کابل بیاین نورستان که جنگ ادامه پیدا میکنه و جنگ اون وقت شروع شده بود. در کابل هم آوازه ها زیاد بود. جهاد بود.
جهاد، جنگ، عکس که میگن جهاد. بله، به جهاد در بین مردم بود، اما در رأس صحیح شد. ما جواب شما را گرفتیم. ما اینال یک سوال چیز دارم، تعقیبی دارم. دمی وقتی که دوره ترکی جنگ شروع میشه، آقای حکمتیار، استاد ربانی، سیاف صاحب یا در کجا بودن؟ در کجا تشریف داشتن؟ سیاف بندی بود، در بندی خانه بود، در پل چرخی. در کابل بود. صحیح. حکمتیار صاحب در کجا بودن؟ در پشاور و ربانی همچنان به پشاور بودن. صحیح. یا در پشاور چی میکردن؟ در پشاور از زمان داود خان که اینا داود خان میخواست کنار بندی کنه که اینا او طرف خط تیر شدن. خب اینیال بسیار خوب شد. من قضاوت نمی کنم در این بخشی، جای با جایش میمانم که استاد ربانی و آقای حکمتیار در پاکستان حضور داشتن و در نورستان جنگ شروع شد و این جنگ هم در دوره ترکی شروع شد. این حقایق است که شما گفت. یعنی شما گفت من طرف نیستم، من هیچ نمیخوایم طرف باشم در این جنگ. من فقط چند چیز میخوایم که اقبال صاحب یو مداخله کوم کولوت پوکي زبدا تاریخونه لږ درست وایم. لطفا په 1952 کال کې د اسلامي نهضت د پهلوانو د افغانستان د حکومت مقابل کې مسلح مبارزه شروع شوه. اول نورستان د کونړ او روډ لک صبر وکړه، خیر دی زه به غلط ویم، به اطلاع شه ترشیب ته مراجعه وکړه پیدا کولی شي هلته 1952 کال. نه دغه کوم ولایتونه نومونه چې تا واخیستل دا 1950 دی، دا د ثور دی چې په ننګرهار کې و، لغمان کې و، کونړ کې و، بدخشان کې و، هرات کې و. صبر وکړه ماشومې، صبر وکړه خیر دی. ته به ما رد که کنه رد که ما خیر دی، خو ته خما خو پرېږدئ زه خبره وکړم. ولې دونه یېرېږئ؟ ولې دونه یېرېږئ؟ اول نورستان په دویم په کونړ کې دویم په کونړ کې د ساګي په منطقه کې د افغانستان په اردو باندې پاسکر د وقار صاحب غږ زه نه اورم متاسفانه. کرامت دولي او حق د ورک شو، غږ نشته. ډېر رانیست دی تواس. هغه ډاکټر صاحب اقبال اجازه راکړئ، د 1952 نه د سهار دي د 2 ګوره د 1952 کال نه وا سلطان صاحب نو ته ګوره ته زه دومره ځان ته غټ مجاهدم بیا خوب هم درځي داسې خو نه کېږي. نو د سهار دي زه تاسو ته اجازه نو ته به په جبهه کې څه کوې چې 5 بجې شي؟ زه د لاندې تاریخونه درته ووایم د جنګ خبره کوم جبهې مو ګټلي دي، ارامي د وطن کې امن دی. جبهو ته په 1952 کال کې اخډوخه او د داود خان پر وړاندې هغه نیمړی وختونه بالکل پنشیرم سقوط سو په کونړ کې سقوط نشو جناب سلطان صاحب ولې د بس دا درته وایم، خو تا خو یو 2 دقیقې نه وخت نیسم. تاسو کېنئ، تاسو خو ورځ ده په امریکا کې، موږ ساعت 15 سړی دی، موږ هم 12 بجې دي، 15 بجې ګوره زما لاندې چېرته ورځ ده خدای ته وګوره 12 بجې د شپې دي، لنډه خبره خو واوره هم ورېږي د موږ په ځای کې. ګورئ کله چې سردار داود خان کمونستان په اقتدار ته راویسته او کمونستانو حمایت یې کاوه د نهضت جوانان مسلمان اشخاص و افراد، د دې نه وروسته چې د افغانستان د شاهي حکومت هغه لوړپوړي چارواکي، هغه کسان چې د ملت سرمایه وه، هغه 2 تصفیې کړي دي. دا سپیس ریکارډ د ما مخکې ورته اشاره کړې دی د هاشم میوندوال صاحب او دغه نه مخکې د وزیر صاحب عبدالملک خان عبدالرمزي، د دوی ټیمونه ټول مکمل تصفیه کړل، ټول په زندانونو کې واچول، کمونستان اقتدار ته ورسول. کمونستانو د داود خان په حکومت کې په نهضت جوانان مسلمان باندې ظلم، جبر، شکنجه، اعدامونه شروع کړل. مجاهدینو دا پیغام ورته ورکړ سردار داود ته که ته همدغه پروسه په مخ باندې وړې، موږ بل لار نه لرو، د خپل ځان د دفاع لپاره مجبور اسلحې ته راسو. ډېر ښه. اوس نه دا بس راځئ، دا بس څو رقمه بس مطرح شو که نه؟
نه سلطان صاحب ستاسو بس هغه بس خلاص شو یا هغه بس کې نور څه نه دي پاتې. دا خبره درته تکمیل کوم وای بس خلاص شو. تاسو هغه نقطې خو په دې خو هغه نقطه مو واخیسته دا ودې ما شیرین وروره په دې خو موږ ټول نقطه مو واخیستله پرېږده چې د خپلې خبرې تکمیل کوم په دې خو موږ خبر یو څه دغه شی موږ ته بیان دا په دې نه خدا خو پرېږدی چې دا بعضې حقایق سره ټول په خپله خوله تشریح کړو. زه فکر کوم چې موږ هغه نقطې ته چې غوښتل ورسېدلو. خو خیر سلطان صاحب تاسو یو دقیقه کې خپلې خبرې راټولې کړئ، بیا زه سوالونه لرم. بالکل دا په دې معنا نه و چې د جهاد اعلان شوی، دا د ځان نو تاسو ورته مجاهدین وی چې د جهاد اعلان نه شوی. هغه وخت جوانان نهضت مسلمانو یو سیاسي حزب و، ځوانانو فرهنګي فعالیت کاوه، د فرهنګي فعالیت په جرم باندې وژل کېدل، زندان ته اچول کېدل. هغه کسانو چې قرآن ته سپکاوی کاوه، اسلامي مقدساتو ته درناوی نه کاوه، قرآن یې ټوټه کاوه، سلطان صاحب د داود خان په وخت کې یو دقیقه نه داود خان په وخت کې تاسو ماته یو دقیقه نه تاسو خو تور لګوئ نه تاسو تور لګوئ تاسو تور لګوئ. مریشه براتون میگم مرا اجازه بدین مریشه میگم. از شما سوال میکنم، نه از شما سوال میکنم. سلطان صاحب گفتن که کسایی که قرآن توته میکردن صحیح است، یعنی قرآن شریف مثلا به این رقم یک ادعاست، نه با در مقابل یک نظامی. خب بفرمایید شما سوال نکنید ما جواب میدم. سوال من است که آیا این رقم حوادث در افغانستان و اشخاص که در قدرت بودن اما تو کدام چیزی موجود بود؟ خب ما سوال از اینجا جواب میدم. سال 1352 وقتی که کودتای داود خان صورت گرفت، علومی وقت رتبهش تورن بود و کسی بود که ای در ارگ داود خان